کلیس ماشومه ګاډي وواله یا الله خیر یا الله اوس خو ګاډی هم نشته چې را وایي که ډبل 1 ډبل 2 د ټلیفون وکړمه الو ډبل 1 ډبل 2 دلته کې ماشومه ګاډي واله آزاد راشئ اوجي د بابو د پلان ته آزاد راشئ لګوټې اوجي آزاد راشئ ماشومه د پرته شابه د مریض دا ټیسټونه دا په منډه باندې وکړه دا د وینې پته ولګي چې دا وینې څونه کمې ده د مریض نه ډېره وینه تللې ده او نو د هغې نه موږ ته پته ولګي چې وینې څونه کمې راغله چې د وینې ضرورت شته او که نه دا ټیسټ درته درکول غواړي په فټافټ د ایمرجنسي کې نو بلډ چې دا ډېر زیات کم دی د مریضو صحیح ده دا نه وینه ډېره زیاته تللې ده 11-22 چې دا خو په ټیم باندې راوروسته دا مریض د ایمرجنسي ده اوس دلته په ایمرجنسي کې چې دی وینه پاس کول غواړي بلډ ټرانسفیوژن ورته ضرورت دی او د او نیګیټیو بلډ ګروپ دی دا ورته زر تر زره چې دی دا ارینج کې تاسو چې موږ ورته ولګو بیا صحیح ده انشاءالله ستاسو دلته کې بلډ بینک نشته چې موږ د هغه نه وینه راوالو یاره دلته خو بلډ بینک نشته په اپر سواد کې زموږ سره نه په خوازخېده کې شته نه په مټه کې شته بلډ بینک دلته دا سهولت نشته خو دا بلډ به تاسو ګورئ په ایمرجنسي کې او دلته موږ لاګو کړو ماشومې ته ډېره زیاته خطره ده ډاکټر صاحب تاسو سره دې چا نمبر یې دلته خو لپاره راکړئ ماله چې زه هغه ته ټلیفون وکړم ډاکټر صاحب دا خو دلته زموږ سره په دې خوازخېله کې هم سوشل ورکرز دي داسې کسان دي چې خدمت په دغه جذبې سره وینه ګوري تاسو لاړ شئ د هغوی نه معلومات وکړئ هغوی دله چې د پیدا کړي خو د بلډ بینک سهولت چې د په هسپتال کې هم نشته بهر داسې پرایویټ ځای کې هم نشته صحیح ډاکټر صاحب نمبر راکباري د هغوی نمبر چې دا نمبر دی زه درته لیکم په دې پرچې باندې صحیح ده او دوی سره معلومات وکړئ ټیک ده صحیح شبیره ولې خیر خدای کنه داسې وارخطا یې شیر رحمان ارمه ستا دلته ډیپټي ده او زما دلته ډیپټي ده هیر وره یو ماشومه لګېدله او اکسیډنټ شو دی په ایمرجنسي کې پراته ده او ډاکټر صاحب راته ویلي چې دې ماشومې له وینه وګوره که په نیمه ګنټه کې دې وینه را نه وړه نو خدای نه کړه دا ماشومه ومړه شي شبیره الله به خیر کړي تا حوصله کوه خدا راته ووایه چې د وینې کوم ګروپ دی شیر رحمان وروره او نګیټیو ده دا څه وی دا خو ډېره په مشکله میلاویږي او دلته زموږ سره بلډ بینک هم نشته خو خیر ته غم مه کوه دلته موږ سره یو 2-3 کسان دي زه هغو ته رینګ کومه کېدی شي چې هغه راشي انساني خدمت دی او تاسو له وینه درکړي الو نورواحده دلته یو ماشومه ده هغې ته د وینې ضرورت دی او ستا وینه ورسره لګي د هغې او نیګټو وینه ده ستا به ډېره غټه مهرباني چې ته راشې او ماشومې له وینه ورکړې کېدی شي د هغې ژوند بچ شي شیررحمانه خبره دې ټیک ده خو یاره زه وزګار نه یم ما ته کار ډېر زیات جمع شوی دی او زه نشم درتلی یاره زه تا ته د ډېرې مجبورۍ نه رینګ کوم ما تا ته دې نه مخکې هم 2-3 پیرې رینګ کړلی او ته نه یې راغلی ستا به ډېره غټه مهرباني چې ته نن ناشې شیررحمانه دا وینه ما الله پاک راکړه زه ستا اوس په کنډر کې نه یم ناسم چې ته به ما ته رینګ وکړې او زه به جو ډایرکټ ناسم او در بشم یاره زما هم څه مجبوریانې سړی به وزګار یا به نه وزګار پوه شوې او ته به ورته رینګ وکړې چې راشه یاره دا وینه نایابه ده ما ته پته چې نایابه ده نو اوس زه څه وکړم یاره په هسپتال کې کښېنم یاره زه نشم درتلی یاره خفه کېږم او بل ځای وله څه غور وکړئ خو زه نشم درتلی یاره نشم دا زه بل چا نمبر میلاومه رسول خانه ستا به ډېره غټه مهرباني دلته یوه ماشومه ده هغې ته د وینې سخت ضرورت دی که ته رالې دا به ډېر ښه وکړې نه نه که نه 2-3 ګنټې ټیم نه نیمه ګنټه ټیم وله ډاکټرانو ورکړل دی مهرباني وکړه یار کرایي به هم زه درکړم مړه ګاډی درپسې درلېږم که نه مړه هله وسم شیره دلته یو ماشومه ده هغې ته د وینې سخت ضرورت دی مهرباني وکړه ته راشه هغې له وینه ورکړه ستا بلډ ګروپ ورسره لګي شیررحمانه خفه نه زه به درغلی وم خو زه کمزوری یم ته وینه نشم ورکولی
زه چې وینه ورکړم نو سترګې مه تورېږي دغه ځای بل چاته وینا وکړه چې بل څوک ګل وینه ورکړي زه ولوی نه شم ورکولی لکه زه به در باندې جوس وڅکم مسلمانه چې څه وایې زه به در باندې هغه وکړم نه یې کمزوری دا خو الله تعالی په 3 میاشتو کې په 2 ورځو کې بیا وینه پوره کوي مړه د دې نه مخکې چې نه ما وینه ورکړې ستا به وینه بنې او اوس خو زه ځای نه راځم مهرباني وکړه چې په دې بابت ما درنګ مه کوه لکه دا خو انساني همدردي د مسلمانه زه ستا خوښه نه نو انکل زما وینه وله ورکه خو چې دا ماشوم ژوند بد شي بچیا الله دې په ژوند کې برکت ولګوه ته ماشوم یې ستا نه وینه نشو اخیستی تا خپله مجاهده وکړه خو ته ورته دوا کوه چې الله یې ژوند بچ کړي بچیا زه ته ځه الله دې لوی سړی کړه یا الله ته څوک پیدا کړې چې دې ماشومې له وینه ورکړي او د دې ماشومې ژوند بچ کړي یا الله چې زموږ دا خدمت یا الله چې زموږ دا خدمت ځای ونیسي صاحبه ماشومه په څه حال کې ده زه ډېر په افسوس سره یم چې ماشومه ایکسپایر شوه تاسو په وخت باندې وینه راونه رسوله او ماشومه ایکسپایر شوه خپلو خپلوانو ته یې اطلاع وکړئ چې راشي او ماشومه ویسي وروره ستا به ډېره مهرباني چې ته راشې ډېرو کسانو ته مې رینګونه وکړو څوک موبایل نه اوچتوي د چا موبایل بند دی مهرباني وکړه او راشه د وینې ډېر سخت ضرورت دی کېدای شي چې ته راشې او دې ماشومې له وینه ورکړي او دې ماشومې له الله تعالی ژوند ورکړي شیررحمن وروره تا خپل کوشش وکړو خو د وینې ضرورت نشته او ماشومه ایکسپایر شوه شبیره ماشومه خو ایکسپایر شوه خو تا ته یې څه پته شته چې دا څوک ته ما ته خو څه پته نشته ما خو انساني همدردي وکړه او دا ماشومه مې هسپتال ته راوړه ما چې ژوند یې بچ شي صحیح ده بارې زه به ته یو تصویر وباسم او یو پوسټ به وچلو هر چا چې په خپله به یې پته ولګي دا خو زما د لور پوسټ چا لګول دی یا الله دا څه وشو یا الله دا څه وشو یا الله خیر یا الله خیر دا ماشومه ستا څه ده او شیررحمانه دا زما لور ده زما د زړه خوښې د شیررحمانه ده ما چې تا ته ټلیفون کړی نو د دې ماشومې دپاره مې ورته کړی و که ته په ټایم را رسېدلی وی او دې له دې وینه ورکړی وی نو کېدی شي چې دا بچی ما خپل ډېر کوشش وکړو خو وینه پیدا نه شوه نن چې زه ستا د زړه درد او د مخ پریشاني ګورم ما ته هره ورځ همدغه شانتې ډېر کیسونه راځي شیررحمانه زما په ژوند کې ما ته د دې خبرې اړو احساس نه و چې زما په وینه به یو انسان ته نوی ژوند میلاویږي زما په ژوند کې د دې خبرې احساس نه و چې درد څه ته وایي غم څه ته وایي خو نن ما ته پته ولګېده چې د وینې قیمت څومره دی نن ما ته دا محسوسه شوه چې زما وینه د یو بېوسه ژوند بچ کولی شي شیررحمانه بچ کولی شي